مولوي عبدالکبیر د جنیوا کال نړیوالې موسسې له رئیس سره د لیدنې پر مهال له افغانستان سره د دغې موسسې له مرستو مننه وکړه او ویل په افغانستان کې د بشپړ امنیت پر راتګ سره د مرستندویو او بېطرفه بنسټونو فعالیت ته ښه زمینه برابره شوې ده. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د جامع الایمان مدرسې د حدیثو لوی دورې په فراغت غونډه کې د وینا پر مهال ویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې اسلامي امارت او افغانان په ګډه اقتصادي او سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره کار وکړي. الحاج محمد حسن اخوند د ریاست الوزرا اړوند ادارو د همغږۍ په غونډه کې د ټولو اماراتي ادارو مسؤلینو ته په چارو کې له عدالت او احتیاط څخه د کار اخیستنې د بیت المال د ساتنې او له مراجعینو سره د ښه چلند سپارښتنه وکړه. مولوي عبدالکبیر د یونیسیار له مشر سره د لیدنې پر مهال ویل په اوسني وخت کې نړۍ باید له بشري اړخه افغانستان هیر نه کړي ځکه چې یو شمېر ګاونډیو هیوادونو په داسې وخت کې چې افغانستان له سختو طبیعي پیښو او ننګونو سره مخ و په اجباري ډول د افغان کډوالو د اخراجولو پروسه پیل کړه. په دغه غونډه کې چې د ریاست الوزرا مقام د دفتر عمومي رئیس الحاج ډاکټر مولا عبدالواسي او ګڼو نورو چارواکو پکې ګډون درلود، د تیر کال لاسته راوړنو ته کتنه وشوه او د راتلونکي کال لپاره پر نویو پلانونو، نوښتونو او په سمه توګه د مسؤلیتونو په ترسره کولو ټینګار وشو. د اسلامي امارت د سیاسي کمیسیون په ناسته کې چې د مولوي عبدالکبیر په مشرۍ جوړه شوې وه، د سیمې او نړۍ په وروستیو تحولاتو او له ځینو هیوادونو سره د اسلامي امارت د اړیکو پر پیاوړتیا او د مثبت تعامل پر پراختیا بحث او د نظریاتو تبادله وشوه.